د اختر د مونږ طریقه څه ده. ډیر شي خلک داسې چې هغه ته د اختر د مونږ د طریقې پته او ترشت بلکې د دې حدا پورې باز کسان داسې چې هغه ته دا علم نشي چې د اختر مونږ چې ګنده د فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، څه دی. د هغې نه علاوه د اختر چې کوم په مازه کې د تکبیرات دي د دې بس طریقې ډیر شي خلک داسې چې هغه ته د دې علم نه. ظاهر خبره ده په کال کې 2 ځله راځي وړو کې اختر او غټ اختر کې، نو ډیر شي خلک داسې چې هغه هغه طریقې راشي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته پریکټیکلی طریقه خېما کدا ویډیو تاسو ګورئ ان شاء الله تعالی تاسو بچریم چې کوم دی مثلا نه را بهيږي، بلکې د دې ویډیو نه پس چې کوم دی تاسو چې څومره مسائل دي د دې مانزه په حواله سره هغه به حل شي ان شاء الله تعالی. راځو ټول نمخ کې د موز چې کوم نیت دی هغه بسنګ کوي. ګوره د موز د اختر د موز چې کوم دی دا واجب دی، یعنی د فرض په کټګوري کې دی. څنګه چې د فرض موز چې کوم دی هغه پرې خود جایز نه دی، د شانتي د اختر موز پرې خود جایز نه دی. چې نیت کوي نو نیت بداسي کوي، د نیت د الفاظ چې کوم دي دا تاسو د جبینم ادا کول شي او پزړه کې د نیت کول شي. ضروري نه ده چې هغه په جواب ادا کوي، که تاسو ځلنم د نیت کو هغه به کافی شي. نیت پسنګ کوي چې د 2 رکعاته واجب د اختر موز ادا کوم او ورسره چې کوم دی د شپږ زائد تکبیرات نیت کولم پکې ضروری دي، ځکه چې دا شپږ زائد تکبیرات چې کوم دي دا واجب دي. نو دې نیت پکې مو کوي چې ورسره چې کوم دی شپږ زائد تکبیرات په دې امام پسې الله اکبر چې امام وای نو تاسو الله اکبر وای بیا بس چلوګي لاس په وتړی. ډېر چې خلک دا چې لاس پری دي الله اکبر نه بعد چې کوم تاسو لاس وتړی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. امام هم دغه پوری تاسو بم وای باب امام لاس چتی الله اکبر تاسو لاس چت کې او بیا لاس پری دي یو ځل شو بیا الله اکبر بیا لاس پری دي بیا الله اکبر او بیا چې کوم دی بیا لاس وتړی. دا درې شو، درې ځای تکبیره. بیا امام چې کوم دی سورۃ الفاتحه او سورۃ په داغه نه بعد چې کوم دی بیا به امام چې کوم دی رکوع ته راشي الله اکبر تاسو الله اکبر سبحان ربي العظیم به کم از کم 3 ځله سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد یا الله اکبر سبحان ربي الاعلى 3 ځله بیا الله اکبر او بیا الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي بیا الله اکبر. دویم رکعت د چې پاسه بیا با الله سونه وتړل. دویم رکعت په شروع کې تکبیرات نه دي بلکې شروع کې چې تاسو پاسه نو الله سونه وتړل او دغه شان دي چې کوم دی امام چې کوم دی هغه بیا سورۃ الفاتحه وي سورۃ په ملاو کې او سورۃ نه بعد رکوع ته دونه مخ کې بیا به چې کوم دی امام سکی زائد تکبیرات پوي 3 زائد تکبیرات بیا به الله اکبر وي لاس پوچت کې او بیا به لاس پری دي بیا به الله اکبر وي لاس پوچت کې بیا به پری دي بیا به الله اکبر وي لاس پوچت کې لاس پری دي او په څلورم ځل چې کوم دی امام بیا الله اکبر وي تاسو به رکوع ته لاړ شي الله اکبر سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبح الله لمن حمده. دغه شان دي باقی نماز چې کوم دی دا غینه بعد چې کوم دی سجده 2 سجدې نه بعد بیا چې کوم دی تحیات دی تشهود دی او درود شریف او دعا دی دا غینه بعد بیا سلام وړي. لیکن دا غینه پس چې کوم دی ډېر خلک داسې چې غلط شي په اخر کې چې کوم دی خطبه اورېدل چې کوم دی دا واجب دی. ډېر خلک چې کوم دی هغه 2 رکعاتو کې بیا لاړ پاسي نو یاد وساتئ 2 رکعاتو نه پس چې کوم دی دا خطبه اورېدل چې کوم دی دا واجب دی. چې تاسو خطبه وانه اورئ تاسو چې کوم د موس چې کوم د اختر موس فضیلت دغه تاسو ته نه حاصلېږي. نو کوشش دا وکړئ چې کله 2 رکعاتو شي دا غینه بعد خطبه واورئ دا غینه پس چې کوم دی بیا تاسو تللی شئ. امید کوم چې طریقې به ما سمجھ کې راغلی. دا ویډیو د سمخم ډیره شیر کې چې خلکو ته د دې طریقې علم نشي هغه ته اندازو شي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.